په مسلسل تړلو کې بیا څه مسله ده؟ په مسلسل بستهکاري کې اول باندې په دې مسله ځانونه بلد کړئ چې دلتا وي د بیټرۍ د پوټنشل توپیر د دوی د پوټنشل له توپیرونو سره مساوي نه دی، ځکه د بیټرۍ سره کم یو موازي تړل شوی. په موازي بستهکاري کې د پوټنشل توپیر څه برابر، کم یو موازي بسته شوی یو هم موازي نه دی. نو د د لوحو ترمنځ د پوټنشل توپیر د خپل منځو کې هم فرق لري او د بیټرۍ سره هم فرق لري. اته څنګه یو مسله ده د لوحو د پوټنشل توپیر ته که چیرې زه ووایم دلتا وي یو، د لوحو د پوټنشل توپیر ته څه لفظ وکاروئ؟ دلتا وي یو. د دې بل د لوحو د پوټنشل توپیر ته که زه ووایم دلتا وي دوه، او د دې بل د لوحو د پوټنشل توپیر ته زه ووایم دلتا وي درې. صحیح ده؟ دغه چې تاسې جمع کوي دا به د بیټرۍ د پوټنشل توپیر تاسې ته درکوي، ځکه دا ټول په یو لین کې ورسره بسته شوي دي. یعنې که بیټرۍ وي 12 وولټه، دا 12 وولټه به مثال 3 وولټه به دلته راغلی وي، 4 وولټه به دلته راغلی وي، 15 وولټه به دلته راغلی وي، چې هغوی جمع کوي 12 ورکړي. اما که چیرې د هغه درې تاسې د بیټرۍ سره موازي بسته کوي، یعنی دوی لوحې د بیټرۍ د دوه انجامونو سره وتړي، د دوه ترمینلونو سره، ټول به اوس څو راسي؟ ټول به 12 وي. چې موازي یې بسته کوي د پوټنشل توپیر ثابت پاتې کیږي، یعنی دا یو له بل سره برابر نه دي. ښه، مګم په دې کې بیا یوه بله مسله جوړیږي، هغه څنګه؟ پر ټولو باندې مساوي چارج ذخیره کیږي. لکه په هغه کې چې د پوټنشل توپیر برابر راتلی، په دې کې بیا څه شوي؟ پر ټولو باندې مساوي چارج ذخیره کیږي. یعنی که په دې خازن باندې چارج ذخیره سو، فرض وکړئ 3 مایکرو کولمبه، په دې هم راځي 3، په دې هم راځي 3. او که تاسې دا ټول ایسته کوئ، په ځای یوه دانه د معادل راوړئ، په معادل به هم څومره ذخیره سي؟ 3. متوجه یاست؟ په دې کې څنګه یو مسله راځي په موازي بستهکارۍ کې؟ په ټولو باندې مساوي چارج ذخیره کیږي، په ټولو باندې. د دې څخه چارج رالی دا مثبت ترمینل دی، د دې څخه چارج رالی دا لوحه یې چارج کړه، فرض وکړئ دومره چارج دی، دا مثبت چارج سوه. اوس دلته خو نو دا چارج نور مخ ته جریان کولی سي؟ نه، دا خو منځ کې عایق پروت دی، دا خو دا ځای پرې دی د سرکټ په حساب، دا خو نور مخ ته تلای نسي. مګم دغه لوحه چې کومه فلزي لوحه ده د هغه منفیان څنګه کوي؟ ځان ته راکشي. نو دا منفیان القا کړه، اما په کومه اندازه چې د چارج اخیستی مثبت، په هغه اندازه به دا چارج واخلي منفي. دا چې منفي چارج سو، هغه بیا د دې لوحې د مثبتونه ځان ته راکشي. اوس که دا 3 مایکرو کولم به وي، د څومره چارج القا کړی دی؟ منفي 3. دا منفي 3 بیا دلته څومره؟ مثبت 3. دا مثبت 3 بیا دلته منفي 3، او دا منفي 3 بیا مثبت 3، او دا مثبت 3 منفي 3. داسې چارج کیږي دوی ټول. اوس وایاست په ټولو باندې چارجونه څنګه راغلي دي؟ مساوي. په ټولو چارجونه مساوي راځي، دا خو نور نو منځونه یې د عایق څخه ډک سوي دي. اما په دې کې داسې مسله نه وه. په دې کې څنګه مسله وه؟ په دې کې د دې بیټرۍ څخه مثبت چارجونه چې راله، د ده لوحې ته هم راله، د ده لوحې ته هم راغله، د ده لوحې ته هم راغله. او چې د کم یو ظرفیت زیات وي، زه به هغه زیات ظرفیت والا تاسې داسې رسم کړم. د کم یو چې ظرفیت زیات وي هغه ته ډېر چارج رالی، د کم یو چې ظرفیت کم دی هغه ته کم چارج راغی. نه، دا یو یې څه رقم چارج سو؟ مثبت، او دا بل یې منفي. د دې بیا ظرفیت کم دی، په دې باندې لږ چارج راغی، دا یې منفیان. د دې بیا ظرفیت یو څه زیات دی، په دې څومره چارج رالی؟ د دغه د دې څخه یو څه زیات. متوجه یاست؟ دا خو ټول د بیټرۍ د دې ترمینل سره بسته دي. ښه، دغه به درته بیرته جوړ کړم، ما لاندې مثبت کوي په دې شکل. اما دلته څه رقم دی؟ په ټولو باندې مساوي چارج درته راځي. او دا مساوي چارج راځي که چیرې زه دا ټول خازنونه له دې ځای څخه ایسته کړم، یعنی دا سرکټ پر دغه ځای لینونه قطع کړو، دا ایسته کړو، پر ځای یوه دانه راوړو، هغه یوه دانه ته څه نوم ورکوو؟ هر کله چې مو یوه دانه په ډېرو بدلوئ هغه به څه نوم لري؟ معادل. نو هغه معادل چې راوړو پر هغه باندې به څومره چارج ذخیره سوی وي؟ د کیو په اندازه. دا به ټول یو له بل سره څه مساوي. متوجه سولې؟ دوی ټول یو له بل سره مساوي راځي.
اوس تاسو ماته دا ووایاست چارجونه پر ټولو مساوي راغلي دي، آیا هغه جوابونه اوس ترلاسه کولی سي؟ ظرفیت تاسو ته معلوم دی، یو درته وایي چارج پیدا کوي، بل درته وایي د لوحو ترمنځ د پوټنشل توپیر پیدا کوي. چارج پر ټولو څنګه راغلی؟ مساوي. دا چارج بیا زه څنګه پیدا کم؟ معادل والا اول پیدا که. پر معادل چارج څومره چارج راځي؟ پر هر یوه هغومره. او چې دا هر یوه چارج دې پیدا کوي د لوحو ترمنځ د پوټنشل توپیر راته ووایاست د دې اړیکې په حساب. کیو ای پر سی، آفرین، کیو ای پر سی. نو پر لومړي څومره د لومړي په لوحو کې د پوټنشل توپیر څومره دی؟ کیو ای پر سی یو، دا دلته وي یو سو. د دوهم د پوټنشل توپیر د لوحو ترمنځ کیو دوه پر سی دوه. همداسې په ټولو کې. اوس وایاست دلته کم شی برابر دی په ټولو کې؟ چارج. نو د کم یو د لوحو ترمنځ د پوټنشل توپیر زیات وي. په دې کې خو د پوټنشل توپیر برابر و، په دې کې خو برابر نه دی، اما زیات به په کم یو کې وي. آفرین، چې ظرفیت یې کم وي. نو که د سی یو ظرفیت زیات و تر سی دوه، چې د سی یو ظرفیت که زیات و تر سی دوه، نو د پوټنشل توپیر به د ده څه وي؟ کم به وي. دا خو یو اسانه کسر دی، معلومولی سي صورتونه برابر دي، د کم یو به دلته وي زیاته وي، د هغه چې مخرج کوچنی راسي. او دا موږ تاسو د شروع څخه همداسې یو مفکوره درلوده چې د چارج په ورکولو څومره دلته وي زیات تغیر وکړي، په همغه اندازه حتما ظرفیت ټیټ دی. نو پر ټیټ ظرفیت د لوحو ترمنځ د پوټنشل توپیر څه ډیر وي، ټیټ ظرفیت والا. او په دې ځای کې څنګه کولی سئ چې تاسې محاسبه کوئ؟ په دې ځای کې څنګه کولی سئ؟ تاسو دې ته توجه کوئ. دلتاوي عبارت د څه شي څخه دی؟ دلتاوي د بیټرۍ. آیا دا دلتاوي د هر یوه په انجامونو کې وغومره دی؟ نه. که زه دا ټول ایسته کم پر ځای یوه دانه راوړم، هغه یوه دانه خو اتومات د بیټرۍ سره څنګه بسته کېږي؟ دا د بیټرۍ دلتاوي مې دلته درته ولیکئ. ګورئ، که زه دا ټول په یوه دانه باندې بدل کړم، یوه دانه مو راوړئ. اوس دا بیټرۍ که د دې بیټرۍ پوټنشل توپیر دلتاوي وي، د ده په څوکو کې د پوټنشل توپیر څو دی؟ دلتاوي، ځکه دا خو د بیټرۍ سره موازي تړل سوی. نو دغه ما تاسو ته چې دا د بیټرۍ د پوټنشل توپیر دی، همدغه د معادل ظرفیت د پوټنشل توپیر هم دی. اوس تاسو ما ته ووایاست دلتاوي د معادل دپاره. تاسو مخکې د هر یوه دپاره وویل چې څنګه ویل کېږي، په دغه اړیکه باندې راته ووایاست دلتاوي د معادل دپاره. کیو ای پر د معادل ظرفیت ته څه وایو؟ سی ای کیو. دا څه شي رالی؟ د معادل والا. همداسې دی؟ اپلا دغه ځای کې وګورئ، د ده ظرفیت ته څه نوم ورکوو؟ د معادل سی ای کیو. دغه اړیکه اوس تطبیق کوي. د ده ظرفیت څومره دی؟ سی ای کیو. د ده په څوک کې د پوټنشل توپیر څومره دی؟ دلتاوي. په ده څومره چارج راځي؟ د کیو په اندازه. نو دا رالی د ده. اوس راته ووایاست د دلتاوي یو ده. دغه اړیکه به زه داسې درته جوړه کړم چې تاسې اسانه ووایاست کیو پر سی. د معادل دپاره تاسې دلتاوي څنګه بیان کوئ؟ کیو پر سی ای کیو. اوس د لومړي دپاره راته ووایاست کیو یو پر سی یو، کیو دوه پر سی دوه. په همدې شکل به دا ټول راځي تر څو پورې؟ کیو ان پر سی ان. موږ تاسې ویل چې کیو په ټولو کې برابر وي. که تاسې اوس اطراف پر کیو وویشئ، دا کیو یو، کیو دوه، کیو درې تر کیو ان پورې دا ټول مساوي دي، او ټول مساوي د څه شي سره دي؟ د کیو. که اطراف پر دې وویشئ څه شي جوړ سو؟ یوې پر معادل مساوي یوې پر سی یو جمع یوې پر سی دوه جمع یوې پر سی ان. اوس نو په مسلسل تړلو کې ستاسې دا خبره په یاد چې معادل څنګه پیدا کوو او کم مقدار برابر دی په دوی کې؟ چارج برابر دی. او د پوټنشل توپیر د ټولو د لوحو ترمنځ برابر نه دی، خو ډیر په کم یو کې دی چې ظرفیت یې کوچنی وي. په دې کې معادل ظرفیت مساوي په څه شي دی؟ معادل ظرفیت مساوي دی په بالکل معادل ظرفیت برابر دی د څه شي سره؟ د ظرفیتونو مجموعه. په دې کې د پوټنشل توپیر په ټولو کې مساوي دی، او هغه څومره دی؟ د بیټرۍ سره برابر دی. او چارج په دوی کې مساوي نه ذخیره کېږي، په کم یو ډیر ذخیره کېږي، هغه چې ظرفیت یې زیات وي. که مو دا یېرېدی، هغه اړیکه ځان ته جوړوئ، د هغه اړیکې په اساس باندې دا مسله حلولی سئ په اسانۍ.